عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. رواه الترمذي. عايزانو خبره هغه د جهنم په باره کې روانه ده. ترمذی شریف حدیث دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم اور چې دی هغه اول وار زر کاله خالی هغه تیارې دی، هغه جوړې دی، هغه بلې دی. زر کاله فرشتو پر هغه باندې مطلب مهنت چې دی هغه وکړي. دا اور چې دی هغه تک سور واوښتی، بیا فرشتي ورته وجوړېدلې. د دې اور تیاری یې کوله زر کاله. پس له زر کاله دا اور چې دی هغه تک سپین واوښتی. بیا ملائکې پس له هغه بیا ورته وجوړېدلې. هله زر کاله نور وخت ورباندې تېر چې دا اور تک تور واوښتی. یعنی معنا دا سوه چې دا د جهنم اور په 3000 کاله باندې بل سوی. د جهنم اور په 3000 کاله باندې تیار سوی دی. تا اندازه ولګوه چې په 3000 کاله باندې اور تازه کیږي، تیاریږي، برابریږي. هغه به څنګه اوري؟ یاره خو ما او تا معمولي سالن و ډوډۍ پخوو، معمولي هغه لیټر راواخله، باکس دانه راواخله، څونه اور بلیږي د دې سره، څونه اور بلیږي. لیکن دلته 3000 کاله پر دې اور باندې مطلب مهنت چې دی هغه وسو. په آخر وار کې دا اور تک تور واوښتی. اوس هلته توره تیاره ده. اوس اور خو خپله رڼا لري، او دغه د جهنم اور چې دی هغه به رڼا نه لري. الله رسول فرمایي بالکل فهي سوداء مظلمه، تک تور او توره تیاره به نه به څوک ویني، نه به څوک محسوسولی سي چې پلانی په څه حال کې دی او پلانی په څه حال کې دی. سیسو دونه سخته ورځ او دومره مشکله ورځ او دومره ستړې ورځ چې دا غسته. ورا پرون حدیث شریف د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د کافر یو غاښ دا به دومره یې لکه د احد غر. اوس احد غر خو هر چا نه یې لیدلی، دا موږ ته نږدې دا مخامخ غر چې کوم دی، یاره ولاړ څه په فیسبوک میسبوک یا احد چې دی هغه ووایه چې دله راځي. دا یو غاښ ده چې دی هغه د جهنمي دی. دا رقم 2 غاښونه. دا د مسلم شریف حدیث دی. دا د امام ابو حنیفه و د امام شافعي صاحب، د امام حسن و د امام حسین رضی الله عنهما. دا هغه رقم د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق قول نه دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول دی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویلی دی. صحیح سلو. او هغه بل بیا د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر اسلام فرمایي صرف اور صرف دغه د جهنمی چې کومه چمړه ده، زما استاد چې کومه چمړه ده دا څو چوړایي څو ده. د الله رسول فرمایي صرف د هغه چمړې چې کومه موټایي ده، موټایي چې د پونډوالی دی، هغه د 3 ورځو لار ده. 3 ورځې سړی پر هغه ولاړ شي تر یو ځایه پورې څو سفر کېږي. خدای دې وکړي د میږي په ګام شي څو سفر کېږي. دا د جهنمي خالی د چمړې موټایي د پونډوالی دی. ولګوئ اندازه ولګوئ. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبرې واورېدلې د جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام، پیغمبر علیه السلام دومره وژړل، دومره اوښکې تر سترګو بهېدلې چې دغه خبره جبرائیل امین علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته کوله. حالانکه جبرائیل امین علیه السلام جهنم لره نه ځي. الله جهنم د جبرائیل امین علیه السلام دپاره نه دی پیدا کړی. الله رب العزت جهنم چې دی هغه د انبیاو دپاره نه دی پیدا کړی. دا زما او ستا دپاره دی، دا د جناتو دپاره دی، دا د شیاطینو دپاره دی. که د دین او د اسلام څخه په اخوا ژوند لري
اوس پیغمبر علیه السلام ژړل ما او تا د حکایت و د قصې و د یو لطیفې په نیت باندې ورته ګورو جهنم داسې دی دا د دې دپاره ما ورته زده کوو چې بیا ما ورته یو ځای په مجلس کې وایي چې جهنم داسې دی خو خود دې دغه پر ما او تا باندې اثر نه کوي دا خبرې او په کار دا ده چې پر ما اثر وکړي په کار دا ده چې پر تا اثر وکړي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرائیل امین علیه السلام ته وایي دا میکایل علیه الصلاة والسلام ما تر اوسه په خندا نه دی لیدلی دا ولې خندا نه ورځي خاندې نه د خندا خبرې نه کوي د دې څه وجه ده جبرائیل امین علیه السلام ورته ویلي یا رسول الله چې کله الله رب العزت د جهنم پیدا کړی دی د جهنم اور یې لګولی دی د هغې ورځې څه میکایل علیه الصلاة والسلام نه دي خندلی څه معلومه ده دی نه چې دلته زه ورسم څه معلومه ده شیطان خو په ملائکو کې اوسېدی بیا اخر لاره چپس و خطا سوله بیا چیرې ولاړه نو میکایل علیه السلام بیریږي پر دې خبره چې هسې نه چې زما انجام هم دلی سي په دې وجه خندا نه ورځېدله دی خاندي نه صحیح سلو هغه زما او ستا خندا ده چې درېدن نه لري هغه زما او ستا مستي ده چې درېدن نه لري هغه زما او ستا مجلسونه دي چې پای نه لري لیکن میکایل علیه السلام په حقیقت خبر ولولو چې څنګه اور دی او څنګه بل سوی دی د چا دپاره بل سوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې جهنمیان هم شته دا کټګریانې بلل کېږي دا علیحده مطلب د یوه جهنمي یو حال ده بل جهنمي بل حال ده بل جهنمي بل حال ده داسې جهنمیان هم شته چې د اور په صندوق کې به واچي د اور سرپوش به د اور میخونه به ورباندې ټک وي بس دا به جهنم تر وغورځي ګوره چې په کومه کنده کې ونښلې اوس هغه پښتانه وایي د عالم سره غم نه غم دی دلته د دې سړي غم چې دی هغه یوازې د پر کور دی د عالم سره غم نه دی ځکه دی نه دی په خبر د عالم پر کور څه حال دی صحیح سلو دا د جهنم اوس به زبم د جهنم دپاره مطلب تیاری به داسې کوم ځان بچاو کوم او تاسو هم ځانونه بچاو کوئ صحیح سلو او دا تم په خبره چې بچیش بچاویږو زم په دې خبره د الله حکمونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا ګارنټي ده د جنت د جهنم څخه د خلاصون لاره ده د جهنم څخه د خلاصون لاره ده ابل زایو ملګری ما ورته ویل ته به داسې وکړې تبلیغ کې وخت ولګوه ډول مولوي صاحب څه تبلیغ غواړي وروره دا بچیانو لره روزي ګټل دا عبادت نه دی مال و عبادت دی د بچیانو روزي وګټه بیا دا کار وکړه د بچیانو روزي ته 24 غنټې په دې اخته د دعوت والا بچیان نه لري صحیح سلو لاره به نه جوړه پر دواړو سترګو الله دې ما توفیق راکړي یو سړی وایي یاره دا تلاوت ډېر ثواب لري زه ورته یې نه کوو الله دې توفیق راکړي الله دې توفیق راکړي خامخا به یې کوم ته دعا راته وکړه باندې باندې به نه لټوې ملا او تبلیغي په دې خبرو خطاوځي الله خو زما او ستا په ازل الله رب العزت زما او ستا تقدیر الله لیکلی دی زه به څو باندې وکم په دې خبرو پر دواړو سترګو په نیمه شپه دعا راته وکړه چې الله رب العزت ما توفیق راکړي صحیح سلو دا مګوانو بچان له روزي ګټلو مې عبادت دی او پلانې کار کولو مې عبادت دی نو عبادت یو شی عبادت څو نور ته نه کوي چې یو شی عبادت څو نور به نه کوي عبادت خو الله ذره استولي دي هر یو پر خپل وخت باندې کوي پنځه وخت المنځ دا فرض دی د فرض څخه ما بعد الله رسول فرمایي ورڅ حلال ګوله پیدا کړي چې حلال ګوله پیدا کړي مخستن ته چیرځي دکان دی ولې بند صحیح سلو معنا دا د الله مرته د ارش خپل ټیم را کړی او بیا بل حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة الكافر يوم القيامه مثل احد د کافر یو غاښ وو د الله رسول فرمایي ګوره مسلم شریف حدیث مولو د کافر یو غاښ په جهنم کې به دومره لکه د احد غر وفخذه مثل البيضاء او د چې کم دا ورون دی ورون هغه یو غر پیغمبر علیه الصلاة والسلام وشوي چې هغه غر ادر احد ډیر غټ نه چې غاښ دونه دی سیسو نورون به بیا څونه او د الله رسول فرمای ومقعده من النار مسيره 3 مثل ربس پیغمبر اسلام فرمای د ترمذی شریف حدیث دی اسانه تور بدرته ما قبل حدیث هم دی
پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د کافر د ناستې ځای نه دی. اوس ما ورته چې ناست ما ورته تقریبا 2 فوټه زیاده سے زیاده ځای ما ورته 2 فوټه نیولی دی. صحیح سلو. او بیا چې مربع یې کړي نو ټوټل 3 فوټه ځای نه جوړېږي چې په دې کې ما ورته ناست. د الله رسول فرمایي د جهنمي خالد د ناستې ځای چې دی هغه دونه دی د مکې شریف پسې ونیسې تر مدینې شریف. مکه شریفه مدینه شریف مابین تقریبا هغه دی 480 کیلومتر لږ خاشه پورته کښته وي. 480 یعنې لکه د کوټې څخه ولاړ څه قندار له د قندار څخه بېرته راسه کوټې لره. صحیح سلو. کابل تقریبا 800 کیلومتر وي د کوټې څخه. اوس دا تقریبا په لږ کم 500 کیلومتره دا خالص چش دی دا د جهنمي د ناستې ځای دی. په دې کې به دی ناست دی. نو چې څونه شی بدن جسد صورت لوی هغونه عذاب هغونه تکلیف چې دی هغه اثر ورباندې لري. صحیح سلو. څونه عجبه خبره ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الکافر لیسحب لسانه الفرسخ فرسخین. فرمایي پیغمبر علیه السلام دا د جهنمي ژبه نه ده دا به یو فرسخ یو فرسخ تقریبا 5.5 کیلومتره جوړیږي. 2 فرسخه تقریبا 11 کیلومتره. دا ژبه به خالد دره وتلی خلک به بخیږي او راخیږي. دی نه چې دا خلک د ژبې دپاره یار هغه په خپل عذاب اخته وي. دا هغه ژبه ده چې ما ورته غیبت ورباندې کوو، ما ورته بهتان ورباندې وایو، ما ورته ښکنځل ورباندې کوو، ما ورته پوچ رد چې دی هغه ورباندې وایو، ما ورته فحش ورباندې وایو. دا هغه ژبه ده او د دې ژبې دپاره هغه ورځ ده. نن د ژبې دپاره دا ورځ ده چې ما ورته نعوذ بالله استغفر الله ځان دپاره غیبت پر جوړ کړی دی. د سبا ورځ هغه ده. نن ورځ ما ورته په سترګو ولیدله. د سبا ورځ چې دغه محمد رسول الله فرمایي د محمد رسول الله په خبره کې ما ورته شک پیدا کېدلی شي. که شک پیدا سو نور مې کور خراب سو. صحیح سلو. چې کله هم ما ورته څه غیبت وسلو، غلطه خبره وسوه، بهتان راڅه وویل سلو، اسانه خبره خدا ده. د الله رسول فرمایي چې کله د غیبت کفاره دا ده چې ته د هغه سړي صفت بیا وکړه، تعریف یې وکړه. صحیح سلو. او اسانه خبره خو نو دا ده چې ورسه معافي ځینې واخله چې یاره انسان دی خامخا به څه راڅه ویل سوي. موږ په ټول ژوند دا نه کوو. موږ در اوسه چاته نه دي ویل معافي راته کوه ما به دا ویل. حالانکې 100 واره به پسې ګایېدلي. دا زموږ څونه غټه تباهي ده. د الله و عذاب ته ځان نیولی سو، د دې سړي و بدنامۍ ته ځان اوس نیولی چې ولې را پسې ګایېدلې نه. صحیح سو. اوس ګوره که ما ته چا ویلی چې یاره مولي صاحب معافي راته کوه، ما په تا پسې یو چپه خبره کړه، زه ورته یا ولې دې کوله، پر چش دې کوله، نه دې بخښمه. دا خبره نه وي په کار. صحیح سلو. اوس ګوره دا سړی رالی تاسو معافي غواړي نو ته لا نخرې کوې. نو بیا که ما ورته چې په چا پسې خبره کړې د هغه لره موږ ورلو، که بیا هغه موږ نه معقول بیا به څه چل کوو. صحیح سلو. نخرې به نه کوو. الله دې تا معاف کړي، الله دې تا پرده وکړي، الله دې زما پرده وکړي. ته هم دعاوې راته کوه کېدلی چې ما څه درپسې وکړي. یا راولاړ څه مطلب ورته ویلی نه شي، یا ورک دی، یا مسافر ورته سره ملګري واسه اوس هغه سړی نه پیدا کېږي. دا موبایل د چا دی ورو هغه سړی اوس نه پیدا کېږي. نو بیا استغفار ډېر پسې ووایه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. دا دعا یې پسې وکړه. الله رب العزت بیا ستا غیبت چې موږ کم کړی هغه به الله رب العزت را معاف کړي. دا هغه د عذابه سبب موږ چې دی هغه خلاص. صحیح سلو. نو دا هغه ژبه ده چې هغه 5 کیلو 5.5 کیلومتره ده او هغه به خلک چې دی هغه لوړ پر ګرځي را ګرځي. ته ورسې ورته موبایل زوی ته ورته وزه د باندې وسه کاروبار کوي. نو دا ګوره زما څوم غیبت کېږي او بهتان وایو څه چپه چپه خبرې او سکولو د کالج هلکان چې الله اکبر. نو د خپلې ژبې به خیال وساتو. د هغه ورځې به یې راوګرځوو، د هغې ورځې به یې راوګرځوو. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال السعود جبل من نار
يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي به كذلك فيه ابدا. رواه الترمذي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په جهنم کې یو غر دی، نوم یې صعود دی. صعود په سواد سره دی، سین نه. یو صعود دی، یو صعود دی. هلته فرق په لیکلو کې سړي ته بیا ورکوي. دا صعود چې دی هغه غر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دغه غره لره به جهنمي خیږي هله په 80 کاله به سر ته ځان ورسوي. په 80 کاله کې به دی د جهنم د دا غره و سر ته دی و یار ځان به خلاص کړم. نه یو سړی د اور د بل شي غره ته وخېږه کوي څه خلاص و. 80 کاله به دی خیږي هله او چې ورسېدی دې سر ته بیرته به رایله کېده شروع شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په 80 کاله کې به ختلی، په 80 کاله کې به بیرته لاندې راشوی شي. لکه کله سړی یو پاڼ ته خیږي، درخت ته خیږي، یو جنت ته خیږي، یو چت ته خیږي، یو دیواله ته خیږي، لږ وخیږي بیرته راوشوي. خاص کر سړی غره لري، په غره کې سړی دروځي ختلی بیرته راوشوي. اوس په 20 منټه کې وختلې، په 2 منټه کې بیرته راشوي. داسې به د الله رسول فرمایي دا د عذاب بل صورت دی. د به دا فکر او غر دی، هغه د غره سر دی، هغه ته چې وخېږم بس مې خلاص بسم، هلته به دونه اور نه وي. نو حل خپل محنت اوس په غره کې غرم د اور دی، اورم اور دی، تم اور اخستی نو ته خېږ. نعوذ بالله. حل 80 کاله کې به په څه خوارئ یاره ما ورته به یم چت ته خېږو خوله نه و. بوډه خوږېږي، ملا خوږېږي، پر پیپ لاس نیولی، پر ملګري لاس نیولی. دا جهنم کې سبحان الله 80 کاله. 80 کاله خو ګوره زموږ عمر لا هم وي کلانۍ. ډېر کم خلک یې د هغه عمر 80 کاله ته ورسېږي او بیا یې راشوه کېده بیا 80 کاله. یو 40 کاله به دی خالي دا غره ته خېږي راخېږي. صحیح سلو. نو دا غره هم د چا د پاره دی؟ د هغه چا د پاره دی چې څوک د الله او د رسول د خبرو څخه لیري، د الله او د رسول خبرې ګپ ورته ښکاري. صحیح سلو. قطعا الله رب العزت ډیل را کړی دی، مهلت یې را کړی دی. بیا چې کله مهلت ټیم ختم شو، زما استاد چې د ژوند ټیم ختم شي، بیا ما ورته 2 سکینډه ژوند د الله څخه په هر څه اخیستلی شو. داسې د الله چې کله ډیل مهلت را کړی دی هغه ختم شو، بیا خبره خلاصه ده، بیا نورې خبرې نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لسرادق النار 4 او فرمایي پیغمبر علیه السلام کتف كل جدار مسيره 40 سنه. رواه الترمذي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جهنمی خپل 4 دیوارې سته. د جهنمی لکه د جیل، د قیدخانې، د کمرې، د هغه رقم جهنم خپل مطلب 4 دیوارې چې داخله دي. بیا چې کله داسې شته چې جهنمي علیحده خپله 4 دیوارې چې دغه لري یوازې به دی یې پکې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د 4 دیوارې دا کم دیوال چې پر ده راګرځېدلی دی، د دې 4 دیوارې چې کم چوړایي د پر دیواله چې ته وکړه دیوارې چین چې کم ویني. صحیح شو. د دې دیواله زموږ ته دیوالونه خو تقریبا فوټ دي، 18 انچه دي، زیاده سے زیاده نو 2.5 هغه زموږ موري چې کمې دي هغه 3 فوټه دي. الله رسول فرمایي دغه 4 دیوارې چې کومه ده د دیوال چې پر جهنمي راګرځېدلی دی، دغه د دیوال سر چې سړی پر وخېږي زموږ خود پټو 3 فوټه یو دا به 40 کاله لار د دیواله چې لوړ دی پر رواني چې پر اوړي 40 کاله خالي د دیواله دونه پند دیوال دی چې په 40 کاله هغه نه ختمېږي. 40 کاله. رواه الترمذي. دغه ورځ هم صحیح سول. اوس اندازه لګوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وخت دغه د جهنم خبرې وکړې بیا یو صحابي و ډېر پریشان شو، انصاري صحابي و، بیا ولاړی کور ته، بیا نه راوتی، ورک و. بیا پیغمبر صاحب پوښتنه وکړه پلانی نه معلومېږي. هغه ویل یا رسول الله پر کور یې بس اوس ډېر پریشانه دی، ډېر غمګینه دی، سړی وبېرېږي کله. بیا پیغمبر صاحب هلته کور ته ورغلی چې ورغلی بس حلاوال چې ورسره وکړي پر هغه ځای دی ګزار سو، مړ سو، چپه سو. د الله رسول فرمایي د جهنم د خو پسې زړه ټوکړې ټوکړې سو.
د جهنم د خوب یې زړه وچاودل شو، نه وی زاره یې وچاودل شو، زړه یې د جهنم د خوب وچاودل شو. یو صحابي نو جهنم لرتلی بیا پیغمبر اسلام یار دوست ملګری زاره یې وچاودل شو. نو ورځې خو سختې ورځې دي او آن تر بل آن سخت، ورځ تر بلې سخته ده، ورځ تر بلې موږ هغه ځای ته ورسېږو. اوس خو مازې الله نه دې راته ویل زه تا کله وژنم، چې راته ویلی وی موږ په ټول ژوند در مسجد نه وی وتلي. صحیح سولو خو چونکې الله ته دا دنیا منظوره ده چې څو عمر دې دا دنیا آباده وي، که نه نو بیا به څوک وتلی، بیا به چا کاروبارونه کولی، هغوی د مرګ تیاري به یې کولی. پر یو سړي باندې د پانزي اډر وخېږي، خدای دې وکړي یو کال باید یو یقیني دا خبره دی، بیا چیش کړي دی کاروبارونه کوي، څنګه به په منډه یي، خوږه ګوله به دی وکړي، د چا سره به په خندا شي یا نه کېږي. بیا د الله رسول فرمایي یا ایها الناس ابکوا فإن لم تستطيعوا فتباکوا فإن اهل النار یبکون فی النار. د الله رسول فرمایي ای خلکو تاسو ژاړئ د الله سره، د الله په دربار کې، د الله د خوب صحیح سو د الله د عذاب سره وژاړئ الله ته چې یا الله موږ ته معافي وکړي. که ژړلی نه سي بیا طرز د ژړا جوړ کړئ، بیا طرز د ژړا جوړ کړئ، د ژړا چم وکړه. څه رقم سړی ژاړي هغه رقم و الله ته متوجه سه، هغه رقم الله ته په عاجزي او خاکساري سه. د الله رسول فرمایي په جهنم کې به یو سړی دومره وژاړي چې دا د سترګو اوښکې به ختمې سي، حتی په چهره کې به شلي وادیانې صحیح سو، په هغې کې به ولې د ده د اوښکو چې دا رابهېږي، بیا به دا اوښکې ختمې سي، بیا به وینه را شروع سي، هغه اوښکې ختمې سوې بیا وینه شروع سي. او چې وینه شروع سوله بله ورځ یو هلک راغلی و، نو بیا ده ویل مولوي صاحب داسې یو څوک دی زما، مطلب ما ته ویل زما خور بیماره ده. مال څنګه بیماره ده؟ ول داسې مطلب تر سترګې وینه بهېږي، سترګې وینې کوي، وینې خو نه موږ د اوښکو رقم بیا کوي. نو بیا مال ول بیا داسې ولاړم کراچۍ لره، بیا مې داسې مطلب علاج وکړي، هغه ول دا داسې یو رګ مګ دی بیخي 7 لک روپۍ به خرڅ کړي. بیا هم حالانکې ډاکټران زما سره قصه نه منله، دا څنګه کېدلی شي؟ بیا هغه علاج یې راوکړي چې بیخي 4 لک روپۍ خرچه مې په وکړه. چې هغه هسپتال سره وتم بیا هغه شی شروع شو، بیا یو ملا له ورغلم، پیر له ورغلم، هغه راته 2 روپۍ و چیش به راکړي، خیر هغه ول زه په ګرنټي دا کار کوم. هغه کار چې بیا راوکړي بیا د سترګو اوښکې ختمې شوې، دغه تیره چړې نه دي، دغه د پنر دغې را الټۍ کولې، د منلو نه دي خبرې د منلو نه دي، چې هغه شی ختم شي بیا د سترګو بیا ویډیو راښکاره کړي، تر سترګو داسې وینه را بهېدله لکه هغه عورت سړی په خپله پرې کې غورځي دا وینه داسې قریب 10-12 کاله څه پورته کښته خور یې ول. ما نو دا خو دا شی نه دی، رګ مګ مسله نه ده، دا د سیرو د کوډو جادو مسله. والمولوي صاحب یو سړی را معلوم دی، دا تقریبا په 100 کې 90% زموږ دا امید دی، زموږ دا ګمان دی چې دا سړی زما په کور کوډې کړي، سیرو جادو یې راوړي. نو بیا هغه پیرانو کې مطلب ستا داسې دغه خو ستا راته ویې ویل چې داسې سړی، هغه نشانیان ټولې په هغه کې و څه چم وکړم ته لاره راوښه. ګوره څوک د چا کور ور خرابوي، څوک د چا کور ور خرابوي ظالمه. دا پیران دی الله د جهنم هغه کندې تور واچي چې دی و ابوجهل سره یو ځای، هغه پیران در ښیم چې دغه کوډې په چا کوي، هغه پیران نه در ښیم چې چا کورونه ورسموي، د چا د کور مشکل ور خلاصوي، هغه نه. د دې پیرانو دی الله در په در دی کړي، الله دې د دوی کورونه ور خراب کړي، بچان یې نه، الله یې د ده کور ور خراب کړي. ولې ظالمه په 15,000 په 10,000 په 15 لک روپۍ د چا کور ور خرابوي، د چا عزت ور نیلاموي. ډېر افسوس، دون افسوس راته ودرېدی مالې الله. هلته چې بیا طالبانو خبرې جوړ یا نو طالبان سختۍ کوي، یا نو طالبانو ستا پر کور دا خبره برابره شي، ستا پر خور زما پر خور
ستا پر لور زما پر لور څوک دا چم وکړي او په حکومت کې څه کولی نه شي، جمهوریت دی او پیران دي ګرځي آزاد، بیا ته څه چم کوي؟ طالبان دي خوښ دي که نه دي خوښ؟ طالبان څه کوي؟ کافران به دي لا خوښ شي چې یاره هسې کافر وایي دا زما انتقام دا اخیستی وایي. دا اوس ابل اوس 4 کسان یې راوځړول، اوس یې یار نو انسانان دي، نو دا بشري حقوق دي او نو دا یې څنګه راځړولي دي؟ ښه تا چې به بمبار کوئ 200 کسانو ودونو ناوې و زوم به دي شهیدان کول، خالي په سوري تورې به خلاص وي چې غلطي راسه وسوه. 200-400 جنازې به پرتې ولې د واده ناوې بیا په خپلو کالیو کې ښخه کړه. هېچا دا نه دي ویلي ول جمهوریت دی، امریکا د زوروره ده. او دلته چې 2 کسان راوځړي یا نو ګرد جهان خولې ور واچي سپي دي که څه بلای وي. اوس په ته وایه چې اوه مولوي صاحب نو سم سړی دی، نو مسلمان دی، څنګه یې راځړی؟ یاره ټولې خبرې پرېږده، راسه ما او تا پر ځان برابره. زما شیرین زوی ستا شیرین زوی، که زوی نه لرې ورور خو به لرې، که ورور نه لرې وراره خو به لرې، که وراره نه لرې دغسې یو خورهیی خو به لرې. خلک راسي اغوایه کړي ویسي، بیا ټلیفون راوکړي، بیا 1 کروڑ روپۍ در څه غواړي، بیا یې ګوت ور پرې کړي، بیا یې 2 ګوتې، بیا یې لاس ور پرې کړي، چورپۍ راواستوه، بیا ویډیو راواستوي. څه چم کوې؟ ستا مړ پلار به لا طالبان مني. اوس ستا مړ پلار نه دی، که پلار نه دی نیکه خو به دې مړ، ستا نیکه بیا په قبر کې لا مني، که په دوژخ کې په دوژخ کې بیا لا مني. صحیح سو دا یې په دې راځړولي ده. ته بل ته حساب مه لګوه. هغه وایي ځکه هغه سوځي چې اور ورباندې باندې دا د ده پر کور پوښتنه وکړه. دا چې ما تا ته خدا نه خواسته کله کله دا خلکو له خرشم ورسي وایي خدای دې لا ولا کړه څه خلاص کړي، نعوذ بالله. ولې وایي؟ صحیح سلو دا ګفه نه ده. ته به د چا پر ځوانه خور باندې کوډې کوې، سیر کوې، جادو کوې، او پیر صاحب تا ته 10,000 روپۍ ستا څه غواړي، او ما به په کراچي کې خوارایه زه به 8-10 لکه څه قرضې کوم، زه به علاجونه کوم، د هغه باوجود به نه جوړېږي، او تا به کړي او را خبر وم چې دا غریب په دا حال دی. او بیا کوډ د کافر زوی لرم نه ورځي د جهنمي زوی لره چې راسه یاره بس یې کبالا مې ډېر انتقام جنې واخیستی. ما ستا څه کړي و چې تا زما دونه کور را خراب کړي؟ پر پښه در ختلی وم، په بېعزتي مې درته کتلي وو، ته رالې په مرکه رالې، دا زما لور خور دې وغوښته ما نه قدر، ته ولاړې په ما دې دا چم وکړي. څنګه سو خوښه مې ده؟ منې یې دا نظام بیا منې کې نه منې؟ خامخا بیا منې. 100,000 واره طوفان سے طوفان، فولاد سے فولاد، غر سے غر له بیا منې. دا چې زړولي وو هغه دغه وجه نور ځان ته خبره ده، منل نه منل ځان ته خبره ده. تر دې ځای خو بیا منې چې د چا ورور اغوا کوي، د چا زوی اغوا کوي، ورکوي د ځانه سره بیایي، یا وژلی، یا بېعزته کړی، یا بېعزتي ورسولې، یا روپۍ غوښتې منې. دا داسې دا پیران دا شی غواړي. الله دې د دوی الله دې تباه کړي. د خلکو عزتونه نیلام، عزتمن کورونه د باندې راوایستي، عزتمن کور و هندو ته ناست دی و عیسائی ته ناست دی چې یاره په ما کوډې سوي دي، ما خلاص کوي وکړه. صحیح سلو او او وایست په افغانستان کې جادوګر ووایي، کوډګر دی ووایي، ځه در دې ځای ښې منې وه، در دې ځای خو دغه کیسه منې ویې منه، در دا ځای ښې ومنه. ښه د الله رسول فرمایي بیا تر سترګو د وینو اوښکې، د اوښکو پر ځای به وینې بهېږي. او د الله رسول فرمایي که وغواړي په هغه اوښکو کې ته کښتۍ هم چلولی شي، بیا دونه اوښکې دونه وینه چې دغه بیا دا خو لا زه ډېرې خبرې ته نه کوم، ستیم پر دماغو بوج راځي، درته ویې کړمه بیا بس دماغونه مو پله وګرځي. دا مولوي صاحب د کومې خوا ورته ناست ډېر خلک وایي مولوي صاحب څنګه دی، بیا به ټلیفون نه یې راغلی، مالیا ستا پلار در اوسه ټلیفون نه دی راکړی، نه ستا مور راکړی، راکوي انشاءالله خامخا یې راکوي. د دې دا خیال دی چې مولوي صاحب د ځان دپاره ناست دی په لا اله الا الله محمد رسول الله یوه انه را باندې شراب د فیسبوک د موبایل چې زه ناست یم، یا زه الله په ما خبر دی، الله دې زما ځای جهنم کې که زه شهرت غواړم، که زه مشهوري غواړم چې زه مشهوره شم، د مشهورۍ د لاسه زه پر دا روډ نه شم ګرځېدلی، پر روډ نه شم ګرځېدلی، په خپله سودا پسې نه شم تللی. مشهوري څوک څه کوي؟ زه څه دا کار خو نه یم چې ما ته مشورې ښه خوند راکړي. څه مشورې ده؟
مشورې هغه خوند کوي چې پر عرش تا وپېژني د مځکې مشورې به چی شي ته ما وپېژنې زه تا وپېژنې صحیح سلو دا خبرې نه دي دا صرف ستا دپاره کوم زه د معاشرې حصه یم ستا خور د ځان خور بولم ستا ادې د ځان ادې بولم ستا کور والا د ځان خور بولم تا د ځان ورور بولم زه ستا عزت د ځان عزت بولم صحیح سو دا زه په دې وجه درته کوم چې خطا وځي په دا اوس کې دغه د فیسبوک مسلو کې بیخي ډېرو خلکو زما سه انتقام واخیستی بیخي ډېرو خلکو په هغه طرز یې راسه واخیستی چې یو الله په ما خبر دی او الحمدلله یو بیشته مې هم نه دی ښورېدلی یو بیشته د الله په عظیم فضل که ټګ وای ټګي مې کولی ستی بېعزتي مې غوښته الله به زه وختي لا ورکړی وی خو هغه نه غواړم خو دې دشمنان هر څه دا کوټګران خو زما دشمنان نه دي صحیح شو دا جادوګران زما دشمنان نه دي څه به په ما پسې نه وایي خبره خلاصه ده د الله عدالت لره به ورځو زه مرځم ته یې مرځي جادوګران هم مرځي که زما د جادوګر سره ذاتي خبره وه چې تا په ما جادو کړی یا زما په کور الله دې ما ونسي او که ستا د خورو ستا د کورو د دې معاشرې د پښتونوالي خاص کر مسلماني او په مسلماني کې پښتونوالي باندې ما خپل ځان دی کړی دی نو باید چې بیا ته ما ته شاباش راکړې صحیح سلو خوله به نه سره غورځوي اچ بدماشي نه چلېږي اچ پیسې اچ بدماشي اچ زور دې نه چلېږي نه منم که مې ومنئ په هغه بیا خدای را سپاته دی بیا به ستا بندګي کوم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي دا الله رسول فرمایي جهنم لره به شقي سړی چې شقي قيل يا رسول الله ومن شقي يا رسول الله شقي څوک دی شقي بیا څه ته ویل کېږي موږ خو اورېدلي شقي خو بدبخته ته وایي دا الله رسول فرمایي من لم يعمل لله بطاعته چې د الله اطاعت نه کوي د الله امر نه مني د الله فرمان نه مني د الله حکم نه مني او ولم يترك له معصيه رواه ابن ماجه او د الله نه فرمانی نه پرېږدي چې الله فرمایي پلانې کار وکاغه کوي نه چې الله فرمایي پلانې کار مکه واغه پرېږدي نه شقي و دې ته وایي دا به جهنم لري اوس ما ته خپل اندازه ولګو چې الله ما ته کم حکم کړی دی ما ته منلې ده کمی منلې ده خو ډېره ښه خبره الله د کمی خبرې سم ما ته راګرځولې ما ته پرېښې دي هغه خبرې کم پرېښې دي خو ډېره ښه خبره او که الله امر کړی دی هغه مې منلی نه دی چې الله نهي کړی دی منع کړی دی هغه ما ته منع سوي نه وي نو هغه ته بیا شقي وایي د الله رسول فرمایي دا جهنم دی دا به جهنم ته ځي خامخا کافر نه صحیح سلوک د الله رسول فرمایي تاسو د الله څخه حیا کوئ حیا صحابه کرام ډېر پریشان سو هغه ویل یار حیا موږ څنګه صحابه به ویل بیت الخلا لره به نه تلو پوښتنه وسو ولې ویل موږ د الله څخه شرمېږو د الله رسول یا حیا دې ته نه وایي چې زه بیت الخلا لره نه ځم نو خو زما بدن له چیږي دا کپړې چې ما ورته اغوستي دا خو ما ورته د جناتو دپاره شیطانانو دپاره چې ما ورته نه ویني ملایکو دپاره او د انسانان چې ما ورته نه ویني د الله دپاره الله خو حکم کړی دی امر یې کړی دی په دې جامو خو ما ورته د الله څخه نه پټېږو صحیح سلو ته ما نه وینې زه تا نه وینم الله خو ما ورته ویني نو الله خو زما ستا په دننه رګ اګاه دی نو الله د الله رسول فرمایي وایي د الله څخه حیا دې ته وایي چې الله د کوم شي څه منع کړی هغه مه کوه دې ته حیا وایي الله د کوم شي څه منع کړی پلانۍ کوه پلانۍ مه کوه چې دا مه کوه هغه مه کوه سیسو غیبت مکوه بهتان مکوه حسد مکوه عناد مکوه بغض مکوه کوډی مکوه جادو مکوه سیر مکوه د چا کور مور خرابوه سیسو قتل مکوه بدکاری مکوه شراب مکوه دا ټول الله فرمای مکوه او که ما تا کوو سیسو نو بیا هغه ته بیا شقي ویل کیږي او شقي د الله رسول فرمای بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا چیشته د جهنم دی هیڅ ګرانه خبره په دې کې نشته ما ته ګوره غلامان بنده وایو بندګي خو دغه معنا چې غلام یم صحیح سو د الله غلامان اوس که زما ستا په دکان کې معمولي قدر نوکر دی مزدور دی 3000 روپۍ ورکوو یو قدم زما ستا د منشا او زما ستا د مزاج زما ستا د طبیعت په اخوا قدم نشي ښوولی ما چې کوم کار در وشو هغه به کوې صحیح سو که زما ګټه د کوم تاوان دی ته به کوې
کنه وکړي موږ دغه مزدور پسې اخلو کنه پسې حالانکې په 3000 روپۍ دیم انسان دی زوم انسان دیم بني آدم دی زه هم دیم د محمد رسول الله امتی دی زه هم دیم مطلب د الله او د رسول د الله بنده دی د رسول امتی دی ما وتا ماغي داغه باوجود موږ د 3000 روپۍ په تنخواه باندې نیولې دي کنه کوئی مرسته په کو پسای کې 15 ورځې کار کړی 15 ورځې تنخواه ورک 1500 جنا وګرځو نو ما وتا چې د الله غلامان نه ول د الله خبره نه حالانکه موږ دای نه سو وجلې د خپل مزدور نه سو غلې پر د مخ الله ما وتا جهنم لره به ولې سي عیسی علی السلام فرمایي د هغه چا سم بیریږي چې تا وجلې سي د هغه چا سم بیریږي چې وجلې دي هم سي جهنم ته دي مچولې سي هغه الله دی الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي الله دې د ټولو مسلمانانو د ټولو مؤمنانو زموږ قریبان عزیزان د ټولو دې الله ایمان سلامت کړي او الله رب العزت د بدمرغۍ او د بدقسمتۍ وساتي الله رب العزت هغه زموږ ته خوندې هغه زموږ ته ورونه قریبان عزیزان چې چا جادو سیر باندې کړی الله دې جادو د سیر خلاص کړي الله دې جادوګران ته هدایت وکړي که هدایت نه خدای پاک دې هغه جهنم ته واچي چې عتبه او شیبه مالتي دې مالتي صحیح سلو الله دې موږ توفیق راکړي چې د چا کورونه جوړ کړو الله دې موږ توفیق نه راکړي د چا کورونه ور خراب کړو الله رب العزت پر ایمان او پر اسلام موږ ژوند راکړي الله دې پر دې تور موږ مرګ راکړي